Das Fieber د تبې په معنا دی. د مثال په ډول ich habe Fieber، زه تبه لرم. Der Husten د ټوخي یا هم سلفي په معنا دی. د مثال په توګه hustet seit 2 Tagen، هغه له 2 ورځو راهیسې ټوخیږي. Die Salbe د مرهم، کریم او یا هم د ټوب په معنا دی. هغه کریم یا هم مرهم چې د پوستکي د ناروغیو یا هم دردونو لپاره کارول کیږي. د مثال په توګه ich muss die Salbe auf die Wunde auftragen، زه باید مرهم پر زخم ولګوم یا هم پورې کړم. او په بل مثال کې وایو diese Salbe ist gut für die Haut، دا مرهم د پوستکي لپاره ښه دی. Die Apotheke د درملتون په معنا دی. د مثال په توګه ich gehe in die Apotheke، زه درملتون ته ځم. او په بل مثال کې وایو in der Apotheke kann man Medikamente kaufen، په درملتون کې خلک کولی شي درمل ترلاسه کړي یا هم واخلي. Die Medizin د درمل یا هم دوا په معنا ده. د مثال په توګه Die Medizin hilft gegen Kopfschmerzen، دا درمل د سر درد د ښه کولو لپاره مرسته کوي. Das Bein د پښې یا هم خپې په معنا دی، چې له ورونه د پښې تر پنجې پورې برخې ته استفاده کیږي. او د der Fuß سره توپیر هم همدا دی چې د Fuß د پښې پنجې او یا هم هغې برخې ته چې بوټ راغوندل کیږي ویل کیږي. د مثال په توګه Er hat sich das Bein gebrochen، د هغه پښه ماته شوې یا هم هغه خپله پښه ماته کړې. Die Haare د ویښتو یا هم ویښتانو په معنا دی. د مثال په توګه sie hat sich die Haare gewaschen، هغې خپل ویښتان پرېمینځل. Das Ohr د غوږ په معنا دی. د مثال په توګه ich habe Schmerzen im Ohr، زما غوږ درد کوي او یا هم زه د غوږ په برخه کې درد لرم. Der Arm د لاس په معنا دی چې د اوږې څخه د لاس تر مړوند پورې برخې ته استفاده کیږي. د مثال په توګه mein Arm tut weh، زما لاس درد کوي. او په بل مثال کې وایو ich kann meinen Arm nicht bewegen، زه خپل لاس نشم خوځولی. Der Bauch د خېټې یا هم نس په معنا دی. د مثال په توګه ich habe Bauchschmerzen، زما خېټه یا هم نس درد کوي. په یو بل مثال کې وایو nach dem Essen tut mir der Bauch weh، له خوړو وروسته زما نس درد کوي. د Finger د ګوتې په معنا دی. د مثال په توګه ich habe mir den Finger geschnitten، ما خپله ګوته پرې کړې ده. او په بل مثال کې وایو er hat einen Ring am Finger، هغه په ګوته کې ګوتمۍ لري. Der Hals د مرۍ، ستوني او یا هم غاړې په معنا دی. د مثال په توګه ich habe Halsschmerzen، زما ستونی درد کوي. په یو بل مثال کې وایو er trägt eine Kette um den Hals، هغه په غاړه کې زنځیر تړلی دی. Der Kopf د سر په معنا دی. د مثال په توګه mir schwirrt der Kopf، زما سر ګرځي او یا هم زما سر تاویږي. Der Rücken د ملا یا هم شا په معنا دی. د مثال په توګه ich habe Rückenschmerzen، زما ملا درد کوي.
په یو بل مثال کې وایو kannst du mir den Rücken eincremen؟ کولی شي زما ملا باندې کریم ولګوي. دی بروست د سینې په معنا دی. د مثال په توګه atme tief in die Brust، ژوره ساه په سینه کې واخله. دی hand د لاس په معنا دی. د لاس ورغوي ته هم پنجې ته ویل کیږي. د مثال په توګه ich wasche mir die Hände، زه خپل لاسونه مینځم. او په بل مثال کې وایو hat sich die Hand verletzt، هغه خپل لاس ټپي کړ یا هم خپل لاس یې خوږ کړی. دی Nase د پزې یا هم پوزې په معنا ده. د مثال په توګه ich kann durch die Nase nicht atmen، زه د پزې له لارې ساه نشم اخیستلی. Der Mund د خولې په معنا دی. د مثال په توګه mach den Mund auf، یوه امریه جمله ده چې معنا یې ده خوله دې خلاصه کړه. او په بل مثال کې وایو halt den Mund، دا هم یوه غیر رسمي او امریه جمله ده چې معنا یې ده خوله دې بنده کړه. informieren د خبر ورکول او یا هم معلوماتو ترلاسه کولو په معنا دی. د مثال په توګه ich informiere mich über das Wetter، زه د هوا په اړه ځان خبروم یا هم معلومات ترلاسه کوم. او په بل مثال کې وایو wir wurden rechtzeitig informiert، موږ پر وخت خبر شو یا هم موږ ته پر وخت خبر راکړل شو. ausfallen چې جملې ته په کتوی معنا هم تغییر کوي او ډېرې معناوې لري، خو مشهوره معنا یې ده لغوه کېدل یا هم نه ترسره کېدل. د مثال په توګه das Treffen ist ausgefallen، غونډه یا هم ملاقات لغوه شوی دی. او په بل مثال کې وایو der Flug fällt wegen des Wetters aus، الوتنه یا هم پرواز د هوا د حالاتو له امله لغوه شوی. دی Nachricht د خبر، پیغام او یا هم میسج په معنا دی. د مثال په توګه ich habe eine Nachricht bekommen، ما یو خبر یا هم یو میسج ترلاسه کړ. او په یو بل سوالیه‌ای مثال کې وایو hast du meine Nachricht gelesen؟ آیا تا زما میسج ولوست؟ آیا تا زما پیغام ولوست؟ gesund یو صفت دی چې د روغ، سالم یا هم صحتمند په معنا دی. د مثال په توګه ich bin wieder gesund، چې دا جمله اکثره د ناروغتیا وروسته کاریږي. معنا یې ده زه بیرته روغ یا هم صحتمند یم. په یو بل مثال کې وایو Gemüse ist gesund، سبزیجات صحتمند یا هم د صحت لپاره ښه دي. په یو بل مثال کې وایو du siehst gesund aus، ته روغ کاری. د ناروغتیا وروسته اکثره دا جمله هم کاریږي. او په یو بل مثال کې وایو bleib gesund، چې دا یوه هیله‌مندۍ جمله ده چې د مقابل کس د روغتیا د هیلې لپاره کارول کیږي او معنا یې ده روغ پاتې شه. په یو بل مثال کې وایو das ist nicht gesund für dich، دا ستا لپاره ښه نه دي یا هم ستا د روغتیا لپاره ښه نه دي. hoffentlich د هیلې، امید او هم کاشکي په معنا دی. د مثال په توګه hoffentlich regnet es morgen nicht، هیله ده سبا باران ونه شي او یا هم کاشکي سبا باران ونه شي. په یو بل مثال کې وایو hoffentlich geht es dir bald besser، هیله ده ژر ښه شي یا هم کاشکي زر ښه شي. په یو بل مثال کې وایو hoffentlich kommt sie pünktlich، هیله ده چې هغه په وخت راشي او یا هم کاشکي هغه په وخت راشي. په یو بل مثال کې وایو hoffentlich klappt alles، هیله ده هر څه سم پر مخ ولاړ شي یا هم کاشکي هر څه سم په مخ ولاړ شي. Der Bekannte
چې یو نوم دی د آشنا ملګري او یا هم پیژاند په معنا دی. د مثال په توګه ist ein guter Bekannter von mir. هغه زما یو ښه آشنا یا هم ملګری دی. der Bekannt und der Freund ترمنځ توپیر هم همدا دی چې der Bekannt د یو آشنا یا هم غیر صمیمي ملګري لپاره کارول کیږي، خو der Freund د یو صمیمي او نږدې ملګري لپاره کارول کیږي. او بل کله چې Bekannt د صفت په توګه راشي بیا یې معنا هم بدلیږي او د یو مشهور او پیژندل شوي په معنا بیا استفاده کیږي. der Schritt د ګام یا هم قدم په معنا دی. د مثال په توګه mach einen Schritt nach vorne. یو ګام مخکې ووهه یا هم یو قدم مخکې ولاړ شه. او په بل مثال کې وایو der erste Schritt ist der wichtigste. لومړی ګام تر ټولو مهم دی. او په بل مثال کې وایو wir müssen vorsichtig Schritt für Schritt vorgehen. موږ باید په احتیاط سره ګام په ګام مخکې ولاړ شو. ein paar د جوړه یو څو د څو او یا هم جفت په معنا ده. د مثال په توګه ich kaufe ein paar Schuhe. زه یو جوړه بوټونه اخلم. او په بل مثال کې وایو wir haben nur ein paar Minuten Zeit. موږ یوازې څو دقیقې وخت لرو. زموږ ویډیو هم پر همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې ویډیو مو تر پایه کتلې وي او د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. دوستانو که زموږ د یوټیوب چینل مو لا تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.